درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د عین درس وایو. عین د پښتو الفبا 90م توری دی. عین د ع آواز ورکوي. نو راځئ د عین درس ته ولاړ سو. عین علم. علم معنا knowledge. عارف زموږ د عربي ژبې معلم دی. علم حاصلول پر موږ ټولو فرض دی. تاسو یو وار دا جملې بیا زما سره تکرار کړئ. عارف زموږ د عربي ژبې معلم دی. علم حاصلول پر موږ ټولو فرض دی. حاصلول معنا ترلاسه کول، علم کول، دا ټولو ته حاصلول وایي. تاسو ګورئ په عارف، عربي، معلم او علم کې ټول عین راغلی دی. اوس په وګورو چې په نورو کومو نومونو کې عین راځي. عین عینکې. عینکې ته په انګلیسي باندې ګلاسز وایي. عین عسکر. عسکر ته په انګلیسي باندې سولجر وایي. او عین عکس. عکس ته په انګلیسي باندې پکچر وایي. نو موږ ګورو چې له عین څخه عینکې، عکس او عسکر راغلی. اوس به وګورو چې که عین د یوه نامه په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. معلم. په معلم کې عین په مابینځ کې راغلی دی. او شمع. په شمع کې عین په آخر کې راغلی دی. معلم ته په انګلیسي باندې ټیچر وایي او شمع ته په انګلیسي باندې کینډل وایي. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. عارف زموږ د عربي ژبې معلم دی. علم حاصلول پر موږ ټولو فرض دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.